بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون درنو قدرمن لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن څلورنۍ چهارشنبه د 1445 هجري سپوږمیز کال د رجب المرجب میاشتې شلمه نیټه ده چې د 1402 هجري لمریز کال د سلواغې میاشتې 11 نیټې سره سمون خوري. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د هرات ولایت مقام له لوري د روږده کسانو پر درملنې ټینګار. د ولسوالۍ اوسیدونکو د اسلامي امارت له لوري د امنیت د تامین او د پروژو په پلي کېدو هرکلی. د هرات د اطلاعات او کلتور رئیس د صنایعو خونو د رئیس سره لیدنه. اوس هم ستاسو پام راوړم بشپړ خبرونو ته. زه عمر یم. د ولسوالۍ اوسیدونکي د اسلامي امارت له لوري د امنیت او انکشافي پروژو د تامین هرکلی کوي. د دوی په وینا د هرات ولایت په هر ګوټ کې د زیربنایي پروژو د پلي کولو بهیر تر بل هر وخت ښه روان دی او دوی د دغه ډول فعالیتونو بشپړ ملاتړ کوي. نور حال په چمتو کړي راپور کې. هرات یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د زیربنایي پروژو د جوړولو او پلي کولو بهیر یې تر بل هر وخت زیات روان دی. نه یوازې په مرکز بلکې د هرات په ولسوالۍ کې هم د بیارغونې او پراختیایي پروژو د پلي کېدو چارې په جدي توګه روانې دي. فقط ما خیلی رضایت داریم که همین سرک ما خوب اسپورت شده، تیار شده، خود ما برآمد نمیشینیم تا غریب توبریون اسپورت شده. واقعا که خیلی خدمت میکنم هم پروژه هم که بگیرم تا خلاص نکنم ولی نمیکنم. از این سرک ولایت تا میدان هوایی این سعی کنیم که چند وقت بود که پرتای بود واقعا که کار از این شروع شد ان شاء الله تا تکمیل هم میشه. د انجیل ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسیدونکي د اسلامي امارت له نظام سره د پرمختیایي پروژو په تطبیق کې د پوره همکارۍ اعلان کوي. ما که میبینیم فعلا هر کس هم میبینه به هر جا که داخل شهر یا بیرون شهر کلا همه کارا همگی جریان داره، به شدت پیش میره. خیلی رضایت داره. ما خوشبختی بر اینه که ما و شما فعلا شاهد کارهای استاندارد داخل هرات هستیم و الحمدلله اگر همیشه به این وضعیت به این منحال پیش بره ما فکر میکنم که با آینده های نزدیک ما و شما شاهد آبادانی هرات عزیز باستان باشیم. باید یادونه وشي چې د کارپوهانو په اند په نږدې راتلونکي کې به د پراختیایي پروژو او د پلي کېدو په دوام سره هرات د بیارغونې او پراختیا په برخه کې د ستر بدلون شاهد وي. د هرات والي وایي د روږده کسانو درملنه به د روږديتوب د پدیدې تر بشپړ له منځه وړلو پورې دوام وکړي. په جلسه کې چې د هرات والي شیخ اسلام جار د ښاروالۍ حج او اوقافو او عدلیې رئیسانو د نشه یي توکو په وړاندې مبارزې مدیر او خصوصي سکتور ګډون کړی و. په نشه یي توکو د روږده کسانو د درملنې په برخه کې د همکاریو پر دوام خبرې وسوې. د هرات والي شیخ اسلام جار وایي که د نشه یي توکو د کښت مخه نه وای نیول شوې او په نشه یي توکو د روږده کسانو درملنه نه وای شوې نو زرګونو نور کسان به هم له دې پدیدې اغېزمن سوي وای. شیخ مولانا اسلام جار په دې غونډه کې وویل چې په هرات کې په نشه یي توکو د روږده کسانو درملنه باید دوام ومومي او د هغوی لپاره باید امکانات برابر سي. په دې ناسته کې د سعادتمند سوي روږده کسانو لپاره د کاري فرصتونو په رامنځته کولو هم خبرې وسوې. د یادونې وړ ده چې د تیر کال د ژمي د سختې یخنۍ له امله له ښار او ولسوالیو څخه په زرګونو روږدي کسان راټول سوي او د درملنې لړۍ لا هم روانه ده. په هرات کې د روږده کسانو لپاره د 4000 بستریز روغتون مسؤلین وایي چې په دې کمپ کې د څه باندې 4500 روږده کسانو درملنه کیږي خو له خلکو او سوداګرو هم غواړي چې ورسره همکاري وکړي. په ورته وخت کې په دغه کمپ کې روږدي کسان د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه غوښتنه کوي چې دوی ته د کار زمینه برابره کړي ترڅو له درملنې وروسته بیا په احتیاط اخته نسی. له بلې خوا د هرات سیمه ییز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د متعدي پدیدې د بشپړې له منځه وړلو پورې به د روږده کسانو درملنه روانه وي.
د یادونې وړ ده چې تیر ژمي په هرات ښار کې په نشه یي توکو بې کور و روږده کسانو د راټولولو لړۍ د خلکو په همکارۍ پیل سوې وه چې تر اوسه یې زرګونه کسان ترې روغ سوي دي. د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس د هرات د صنایعو او کانونو خونې له رئیس سره وکتل. د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس الحاج مولوي احمد الله متقي د هرات د صنایعو او صنایع خونې له رئیس حمید الله خادم او د هرات د دوو سوداګرو حاجي محیدین روزبه او حاجي امان الله روزبه په حضور کې وکتل او د ستونزو په اړه ورسره خبرې وکړې او د صنعتي پراختیا او په هرات کې د زیاتو فابریکو د جوړولو په اړه د نظریو تبادله وسوه. په دې کتنې کې د هرات د اطلاعات او فرهنګ رئیس وویل چې اسلامي امارت غواړي په هرات کې نورې فابریکې جوړې کړي او له صنعت او تجارت وزارت سره په همغږۍ دي د غیر فعالو فابریکو نوملړ که سته بیرته فعال کړي. ښاغلی متقي زیاته کړه چې په هرات کې د فابریکو د فعالیت ترڅنګ سوداګر باید د اعلاناتو په برخه کې له رسنیو سره همکاري وکړي. له بلې خوا د هرات د صنایعو او کانونو د خونې رئیس حمید الله خادم وویل چې د هرات سوداګرو د هرات د صنعتي ښار د محصولاتو د پوهاوي په موخه بېلابېل نندارتونونه جوړ کړي دي. ښاغلی خادم وویل چې دوی غواړي د هرات د محصولاتو د پوهاوي له امله په هرات او ټول افغانستان کې یو سلسله پلورنځی جوړ کړي. د هرات د صنایعو او کانونو د خونې رئیس زیاته کړه چې دوی چمتو دي چې د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په همکارۍ د دغه ولایت د صنعتي ښارګوټي د فابریکو تولیدات نړۍ ته معرفي کړي. 2 تنه په هرات ولایت کې له 43 کیلوګرامه شیشې توکو سره ونیول سول. د 200 الفاروق الاردو د 5مې سرحدي لوا د 9مې فرقې د کشف امریت 2 تنه قاچاق وړونکي له 43 کیلوګرام نشهیي موادو او یو کرولا ډوله موټر او M-16 وسلو سره یوځای نیولی دي چې د هرات ولایت په موسی آباد سیمه کې ایران ته قاچاق کول. نیول سوي کسان اوس مهال د دغه قلوردو د 5مې سرحدي لوا د کشفي ځواکونو تر څارنې لاندې دي. د هرات ولایت د فرسي ولسوالۍ امنیه قومندانۍ منصوبینو د یو کشفي عملیاتو په بهیر کې د دې ولسوالۍ د اړوند سیمو څخه د نشه یي توکو د جوړولو او پروسس یوه کارخانه کشف او له منځه وړې ده. له دې نشه یي کارخانو څخه یو شمېر نشه یي توکي او وسایل چې د نشه یي توکو په جوړولو کې کارول کیږي ترلاسه سوي او له منځه وړل سوي دي. محترم لیدونکو، اوس هم ستاسو پام راوړم د سبا ورځ د هوا اټکل. د لوی سشتن تعالی په نامه ګرانو لیدونکو د ما سلامونه ومنئ. شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکئ د سبا ورځې د هوا اټکل. پنجشنبه هرات ښار لمر 1 درجه 8 تیتای منفي 1 درجه سانتیګراد. غوریان لمر 1 درجه 9 تیتای منفي 1 درجه سانتیګراد. کراخ لمر 1 درجه 3 تیتای منفي 3 درجه سانتیګراد او پښتون زرغون لمر 1 درجه 9 تیتای 1 درجه سانتیګراد. اوس هم یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. د هرات ولایت مقام له لوري د روږده کسانو پر درملنې ټینګار. د ولسوالۍ اوسیدونکو د اسلامي امارت له لوري د امنیت د تامین او د پروژو په پلي کېدو هرکلی. د هرات د اطلاعات او کلتور رئیس د صنایعو خونو د رئیس سره لیدنه. درنو قدرمن لیدونکو، دا و د نن شپې خبرونه چې ستاسو قدرمن حضور ته وړاندې سوه. تر بیا مو په لوی څښتن ته لاس سپارم.